مخکې باب کې اخلاق مبارکه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کېده. دا حیا هم د اخلاق نه ده، ځکه اخلاق موږ ویلو ملکات فاضله او روحاني صفاتو ته ویل کېږي. حیا هم په اخلاقو کې داخله ده، خو ګوښې ولې ذکر کړه د اهتمام لپاره. موږ تاسو به بیا ان شاء الله بخاری شریف کې چې ایمان بضع و ستون شعبه والحیاء شعبه من الايمان، چې دا حیا بیا ولې ګوښه کړي ده، خو په دا بضع و ستون کې داخله ده. البته بیا وو بحث کې وکړو حیا شرعي لغوي عرفي مختلف بحثونه دي کې الته. حضرت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کې نهایت زیات حیا و. دلته صرف دو حدیث ذکر کړي. یو اول حدیث مبارک کې پیغمبر علیه السلام حیا دومره زیاته و، پیغله جنکی چې وی په پرده کې دغه حیا ډیره زیاته وي. د مخکې عربو دستورو وای جنکی به چې نوې پیغله شوه دې ته به لکه د اعتکاف ځای ته چې ګوښی ځای منتخب کو. دا چې څومره جنکی ګوښې اوسیږي دغومره پیغ کې حیا زیاتې، حتی بیا خپله جامه د حیض خپلې مور ته نه شي ښکاره کولی. او څومره چې خلطیت راځي حیا ورکېږي، چې څومره خلطیت راځي حیا ورکېږي. د نبی علیه السلام تشبیه د هغه جنکۍ سره ورکړه چې هغه په پرده کې وي. د هغه حیا خو مسلمه ده، ټول مني چې هغه کې ډېره حیا وي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم حیا تر هغه نه هم زیاته وه. دا چې موجوده وخت کې اسې سړی دغه قانون ته فکر وکړي، دا د دنیا نه د حیا نظام لاړ، د ټولې دنیا نه. هلته به بیا په هغه ځای کې راځي د ټولو انبیاو مسلمه خبردار د اضافات کل حیا ففعل ما شئت، چې حیا درکې ورکه شو بیا چې څه کوې کوی. دا د ټولو ګناه او منشه بې حیایي ده چې حیا لاړه شي ختمه شي. نن ښځې ټولې د کور نه ووتې د باندې، خو څوک د سکول په نامه ووتې، څوک د کوچیتوب په حیثیت ووتې، څوک په تبلیغ په حیثیت ووتې، څوک د مدرسې په حیثیت ووتې. په کور کې دننه ښځې کمې پاتې شوې. دا د کور نه چې ووتې که په هر عنوان ووځي، ګوره دا یاد لرئ چې د کور نه ووتې چې په هر عنوان ووځي هغه حیا بیا نه پکې پاتې کېږي. هغه حیا چې په کوم کورنۍ، ما یو وخت کې ملګري ته مثال ویلی، یو د موږ قریب دا دغه ادې وفات ما لیدلې وه، سپین سارې ښځه، دا د موږ تربورو نږدې ښه عالم وه، د دغه بیبي وه. یوه ورځ د کور نه د باندې راوتلې، کیم کې پراته، نو مخه یې دا وزې دي د وزو پچې ټولوي. دا زوی وی سپین ږیری ده، اوس هم ژوندی ده. ده وی چې زه روان شوم چې اوس دا دې څه کوي؟ دې چې د لرې نه په ما سترګې ورغله، دې خو دومره حیا وه پکې نورې نه ده کتلې چې زوی مې را روان ده که څوک ذاتي وایي ټکری په مخ باندې راکش کړو، ځان یې سره ټول کړو، زه ورځم مخ ته ورته کېنسته. دې بیا موږ مور ته قصه کړې وه، وایي ما ویل تا څه بې حیا سړی ده، راغی خولې ته راته کېنست، دومره سترګې نه جګوي چې د خپل زوی وویني چې هغه ورغږېدلی ده چې ادې څه کوې؟ وای دی ویلې چې داسې ډارېدم چې دا دی رانږدې شو، چې دی راته وویلې، وایي ما ورته ویل وایې زویه ته یې خو دماغه خو زړه دې راویست. یو څوک دومره جرأت نه لري چې زوی ته وګوري. دغسې نور جزي مثالونه که ذکر کوو ډېر دي. او یو څوک داسې دی چې د ټولې دنیا سره غږېږي، د خبریالانو سره غږېږي، د میډیا سره مرکې کوي. په انسان کې چورت نه وایي چې ته نر یې که ښځه یې. دا وجه چی ده؟ دا خو کمال نه ده، بې حیایي ده. په ښځه کې تر ټولو نه لوی صفت حیا ده، ځکه خدای پاک یې د حیا درس ورکوي. په کور کې کښېنئ، د باندې مه وځئ، وقرن فی بیوتکن، چې باندې وځئ حیا در پې ورکېږي. که بیا د ضرورت په وخت کې ووتې کور نه، ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولی، بیا به د پوره پردې اهتمام کوې.
مخلوصای به نه کوي سار به نه لوڅوي غړی به نه لوڅوي لاس بهر تقدیر بیرته خپل مدا اوس کیسه رانه وږدېږي په بل لورې روانېږم نو نبی علیه الصلاۃ والسلام کې حیا وایي چې هغه مسلم عند الکل د کومه جنکۍ چې په کور کې وي او په کور کې هم دننه په خاص ځای کې وي پرده لکه خلوتخانه کې په دغه کې حیا به حد زیاتې وي نبی علیه السلام حیا تر دغه هم زیاته وه دوم روایت کې ام المؤمنین حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها وی نه کاله د پیغمبر علی السلام سره دې تیر کړی دي نه کاله په نه کاله کې ما د پیغمبر علی السلام عورت ته نه دی کتلی باب د چی ده حیا د پیغمبر علی السلام دلته د دې حیا ذکر شو کړي د پیغمبر علی السلام دغه د ام المؤمنین حیا ذکر شو چې په نه کاله کې ما د پیغمبر علی السلام عورت ته نه دی کتلی په یو روایت کې راځي ما را مني و ما رايت منه نه د په دانه کاله کې د ما عورت لیدلای نه ما د لیدلای اوس د میړو د خځې په منځ کې خو فرده نشته شرعي او ام المؤمنین کشره پیغله جنکې را واده کړه وای طبعا د خځو مایل وي د انسان د عورت طرف ته خو د رسول الله د ډیر حیا د وجنه دې چې د حیات کته د ډېر حیا دی وجه نه نشوي ورته کته چې دای شرمېږي بیرته د رسول الله حیا ده وای د حیا دی وجه نه چې په دې کې دومره حیا و د جرأت نشو درلودای ګوره حضرت پیغمبر علی السلام ناسته دا ورګه مبارک لوڅه د داسې زنګانه تر رسیدلې د خبره صدیق اکبر رانه ودای په دغه کیفیت ناسته حضرت عمر رانه ودای په دغه کیفیت ناسته حضرت عثمان رانه ودو چت لنګ ټیټ کو چا پښتنه تر وکړه صدیق اکبر راغی ګوره عورت خو نه ولوڅ زنګون خبره او د زنګون ژی ته خبره رسیدله تا خپل په نه کړ پټه حضرت عمر راغی نه کړ دی پټه حضرت عثمان راغی دور ټول ولې زد یغه چانه حیا و نه کوم چې ملائکه په اسمان کې ددنه حیا کوي ارحم امتي بامتي ابي بكر واشدهم في امر الله عمر واستقهم حياء عثمان ګوره چې په یغ کې حیا ډیره اوس حضرت عثمان د حیا لحاظ وکړه که اگر انه نوځي په داسې حال چې د ما زنګون ته نګدي دا ځایونه د ډیره حیا نه به بیرته وګرځي ګوره په چا کې چې حیا وي په چا کې چې حیا وي یو انسان د په جوابي چی ناسته عذر ده دای په غلیار ورغی چې ورتیر شو د دیوالنه چې دیواله شاته سړی ناسته لیدل کېږي نو چې په چا کې حیا وي دستی بیرته راګرځي د خپل حیا دی وجه نه بل تم نشي کتای دیغ دی حیا لحاظم ساتي چې هغه شرمېږي نو حضرت نبی علیه الصلاۃ والسلام کې دومره حیا چې په نه کال کې یو بیبي د عورت نه دی کتلې د دیغه ته نه دی کتلې لیکي وای حضرت پیغمبر علیه السلام د هر بیبي سره چې جما وکوله د جما نه مخکې به یو هر بیبي ته نصيحت کوه علیک سکینه ګوره په داسې وخت کې به خندا غږیدا شی نه وي استراب نه وي بیا به وای دا صدر مبارک چې هغه ځانونه به کې پټول دا به په ځان راوړ او تر سره پورې عین سترګې مبارک بیم پټ کړې به جما کوله حضرت پیغمبر علی السلام چې د خپل بیبي سره به نزدېکت کوو وای مخکې نبی غیت ویل علیک سکینه او بیا به صدر په ځان راواچو ځان به مکمل پټ کو او سترګې مبارک به پټ کړې به پس دغه نه د خپل بیبي سره نزدېکت کوو